السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. This is me ماهر افغان. په دغه لیکچر کې به په سرور مانیټرینګ باندې خبرې وکړو ملګرو. مانیټر څه معنی ده؟ څارل. یعنی موږ باید خپل سرور وڅارو وخت په وخت باندې او موږ باید اکټیو مانیټرینګ وکړو. داسې چې یو مشکل باید پیښ نشي یا خو داسې ده چې یو مشکل واقع شي او وروسته بیا موږ پوه شو چې مشکل واقع شي. فور ایگزامپل سرور چې دی که نه هغه ګرمیږي ډېر زیات یا سی پی یو یوسیج ډېر زیات دی. ریم چې کوم فور ایگزامپل زموږ سرور کې چې کوم رینډم اکسس میموري دی هغه یوټیلایزیشن ډېر زیات دی او ټول پروسس پکې نشي رن کېدلی. هارډ ډیسک زموږ بې حده ډېر زیات استعمال شوی. زموږ چې کوم اډاپټر دی فور ایگزامپل دا موږ سره ګیګ سپیډ ولي خو د مانیټراپیک ډېر شوی دی. خو تاسو ملګرو روسته خبر شي یعنی یو پیرا سرور ډاون شي سرور سلونیس سٹارټ کی خلک ګیله وکړي چې یاره خوا چې بس رقم موږ ته سرویسز راکول کله هغسې نه راکول کېږي او وروسته بیا ته پوه شي ولا چې دا خو دا مشکل دی. نه موږ باید پری اکټیو اوسو. د مشکل د رامخته کېدو څخه مخکې باید موږ پوه شو چې سرور څه ناغېړي کوي. صحیح ده. سرور مانیټرینګ څه معنی ده؟ د سرور حالت څارل. یعنی د سرور حالت داسې چې ته به خو پرې نشته. اوکې. It is the process of continuously observing a server performance, availability and health to ensure it is running smoothly and efficiently. سرور مانیټرینګ دا معنی ده چې موږ باید وخت په وخت باندې د سرور وڅارو چې په کوم اندازه چې پرفارمنس دی هماغومره کارکردګي کوي که نه، همیش دپاره خلکو ته اویلیبل وي که نه، او صحت یې څنګه دی، نارمل چلیږي که نه، مؤثره دی که نه. It involves tracking various metrics such as CPU usage, memory consumption, disk activities, network traffic and application log. ته به دا شیان ګورې ورسره لکه د نمونې په ډول. سی پی یو یوسیج زموږ نارمل څومره دی، اوس ګراف ولې براتلی دی. زموږ نارمل رینډم اکسس میموري کنزمپشن دومره فیصده دی، اوس ولې براتلی دی. ډیسک اکټیویټي ریډ رایټ ټایم ولې زیات شوی دی. صحیح ده. نیټورک ټرافیک څنګه زیات شوی دی. اپلیکیشن لاګز دا شیان به ګوري. Effective monitoring helps administrator detect issues early. ګوره که ته چېرته وایې مؤثره مانیټرینګ وکړې نو مخکې درنه چې مشکل راشي ته به هغه په اسانۍ ټربل شوټ کړی شي. صحیح ده. د مانیټرینګ دپاره ملګرو موږ سره مختلف ټولز دي. موږ سره خپله د اپریټنګ سیسټم کې څه بلټن ټولز راځي. زه به زنګ جواب کوم ملګرو. اوکې ملګرو، نو خبره مې څه کوله چې موږ سره ځینې بلټن ټول هم شته په اپریټنګ سیسټم کې چې د هغه په ترو باندې موږ سرور څارلی شو. صحیح ده. او ځینې تھرډ پارټي ټول هم شته. هغه داسې سافټویر دي چې د هغې دپاره به ته باقاعده پیمنټ کې اخلی به د ارګنایزیشن دپاره، هغه بیا ډېر های اینډ کارونه کوي شي. صحیح ده. نو خو موږ به دا بلټن دې ویډیو کې په کس وکړو. تھرډ پارټي سافټویر لکه ناګایوس یا زیبیکس، د سولروایندز مختلف پروډکټس ډېر زیات مشهور دي. ډیټا ډاک په نامه یو دی. ځینې سکرپټینګ سافټویر هم شته، ځینې کلاوډ بیس سافټویر هم شته چې تاسو مختلف سرور یې مانیټر کوي، تاسو ته بیا باقاعده راپور درکوي تر څو د مشکل د واقع کېدو نه مخکې تاسو ته خبر درکړي تر څو تاسو یو څه عکس العمل وښایي. خو ځینې بلټن ټول شته چې موږ به اوس په هغه باندې خبرې وکړو چې د اپریټنګ سیسټم کې راځي. لکه موږ سره ایونټ ویور دی، پرفارمنس مانیټر دی، ریسورس مانیټر دی او ټاسک مانیجر دی. په اخر کې به انشاءالله په سی پی یو زی باندې یا سی پی یو زیډ باندې هم لږ خبرې وکړو. زه به راشم اول به زه سرور راسټارټ کړم. اوکې. سرور 2019. Let me start it. So first of all, we will talk about event viewer. لمړی به موږ په ایونټ ویور باندې خبرې وکړو. ملګرو تاسو کولی شئ په سرور کې ایونټ ویور ته دلته سمپل سرچ کې ولیکئ ایونټ ویور تاسو ته راځي. دې ځای نه هم راتلی شي. اوکې تاسو داسې هم کولی شئ چې یو ځل خپل سرور منیجر ته راشئ او له هغه وروسته تاسو ټولز ته راشئ او په ټولز کې تاسو بیا دلته ایونټ ویور شته، دې ته راشئ. ایونټ ویور څه ته ویل کېږي او دا څه کار کوي؟ To view events that have occurred on your computer, select the appropriate source, log or custom view node in the console tree. اوکې دې ما وروسته خبرې وکړو. ملګرو ایونټ حادثو او واقعې ته ویل کېږي. حادثه یا واقعه یو پیښه
ویور معنا تاسو ته ښکاره کوي تاسو په کمپیوټر کې یو مشکل راغلی هغه مشکل تاسو ته دلته ښکاري تاسو کولی شئ دلته ایونټس چیک کوئ چې زما په کمپیوټر کې په بیک ګراوند کې دا کار شوی دی او دا داسې ترسره شوی دی نمونې په ډول که یو څوک سکسسفولي لاګ ان شي همدلته یو ایونټ جنریټ کېږي چې په دې ټیم باندې داسې یو کس لاګین شو او که یو کس فیلیر واقع کړي معنی د لاګین کېدو پر وخت ناکامه شي پاسورډ غلط ورکړي یا بل مشکل همدلته درته وایي چې دا کار وشو یا یو سیز باندې اورلوډینګ راشي نو ډېر مشکلات دلته تاسو زه اوس ښایم صحیح ده نو دلته تاسو کولی شئ چې د ایونټ ویور کې چې وګورئ چې کمپیوټر کې کمې واقع شوي دي صحیح ده چې شوي دي تاسو بیا د هغه پرابلم پسې سرچ هم کولی شئ ګوره سرور رول باندې کلیک وکړئ داسې کوم اکټیو ډایرکټري ډومین سروسز ډي ان ایس سروسز پرنټ فار ایگزامپل پرنټ اینډ ډاکومنټ سروس دا رول ما سره دی په دې کې کوم مشکلات واقع شوي دي ولې واقع شوي دي اول ګورئ ملګرو د سیویریټي تاسو به ایونټ ویور باندې تاسو باقاعده سرچ کوی شئ دا لیول دی لیول څه معنا که انفارمیشن وي معنا تاسو صرف معلومات درکوي دومره غټ مشکل نه دی که وارننګ وي بیا مشکل لږ جدي دی سیریس دی که ایرر وي بیا غلطي ده دا ډېر غټ مشکل دی دا د سیویریټي لیول دی انفارمیشن معنا تاسو صرف معلومات درکوي چینجینګ د ډیفالټ پرنټر ایونټ آی ډي په 823 ایونټ کې څه شوي تا ته وایي ګوره 11/5/2023 باندې ټایم درته ښایي چې ورورجانه ډیفالټ پرنټر چا چینج کړی دی دا کار چا کړی دی نو دلته ګورئ ډیټیل کې هم دلته راتلی شي معلومات واخلئ دلته جنرل کې دې باندې کلیک وکړئ داسې ډبل کلیک تاسو دلته معلومات راخلاص شي ګوره څه وایي د ډیفالټ پرنټر واز چینج ټو مایکروسافټ ایم ایس آفیس دا کار شوی دی ایم ایس ایکس پی ایس لاګ نوم درته وایي سورس هم درته وایي آی ډي هم درته وایي لیول یې څه دی چا ګوره کوم یوزر جنریټ کړی دی سټار اډمنسټریټر تا ته یوزر هم ښایي چې دې یوزر دا کار کړی دی لاګډ په کوم تاریخ لاګ شوی دی کیورډز کمپیوټر باندې دا کار شوی دی دومره قوي معلومات تاسو درکوي بل کوم ایرر شوی دی په ده کلیک وکړه دلته معلومات درکوي ګوره ایډینګ ا پرنټر with the attempt to install printer plug Khan writer into an offline operating system image failed with Win32 error code 13 د ریکورډ نمبر هم درته وایي دلته درته وایي سورس چې شی دی چا ګوره ما هغه ټول مشکلات در سره دي دلته چې ملګرو تاسو ته کوم کوډ درکوي که نه چې یو پرنټر چا اضافه کو د یو اپریټنګ سیسټم دپاره خو نه دی شوی او دا غلطي شوې ده تاسو کولی شئ دا سرچ کړئ چې دا ایرر کوډ څه معنا لري خو ملګرو تاسو دلته وګورئ چې دا ایرر دی ښه دا ډېر جدي دی انفارمیشن چې دی هغه دومره جدي مشکل نه دی ریموټ ډیسکټاپ کې څه شوي دي کوم لاګز راغلي دي ملګرو تاسو ته دا وایي چې ستاسو په دې سرور باندې څه تیر شوي دي نو بیا که تاسو د لاګینګ دپاره ښه سیسټم لرئ تاسو باید حداقل ورځ کې 2 ورځې کې یو ځل خپل لاګز وګورئ دا چې څه شوي دي ګوره دا ټول د انفارمیشن دومره جدي مشکل نه دی پېښ شوی ته کولی شئ چې ریموټ ډیسکټاپ کې په یو کلیک وکړئ چې څه وایي ریموټ ډیسکټاپ سروس از ناٹ accepting logons because setup is running دا مشکل دی دا مشکل کوم یوزر دی سیسټم یوزر سره مخ شوی دی په کوم تاریخ کمپیوټر کوم کمپیوټر دی هغه هم درته وایي وین دا کمپیوټر دی ویب سروس اور آی ایس کې هم دته انفارمیشن ریلیټډ دا مشکل دومره جدي نه دی ډي ان ایس کې چې راشي دلته ګوره وارننګ هم یو دانه درکړی دی د ډي ان ایس سرور از ویټینګ فور اکټیو ډایرکټري ADDS to signal that the initial synchronization of the directory has been completed د ډي ان ایس ګوره دا ټول معلومات درکوي چې دلته تاسو دا اول وایي بیا پوهېږئ چې ډي ان ایس ADDS نه څه غواړي او دا کار ولې چې نه دی ریپلیکیټ شوی معنا یو مشکل دی د تا رسیدګي وکړه ګلابه تا ته وایي که نه زما ګلابه دې ته وایي رسیدګي وکړه که نه سبا به ته بیا مشکلات وي نو دا ایونټس ویور موږ هم دې خاطر لولو چې څه مشکل سره موږ مخامخ شوي بل وارننګ راغلی دی دا څه وایي د ډي ان ایس سروس دا هماغه مشکل دی بل وارننګ راغلی دی ښه که اکټیو ډایرکټري ډومین سروسز ته راغلم دلته څه شوي دي ګوره ایرر هم راغلی دی error څه دی the computer is now hosting the specified directory instance but active directory web services could not service it active directory web services will try this operation periodically دلته ته وایي چې source AWDS دی او event ID دلته وایي error دی user not applicable معلوم نه دی NA معنا not applicable دا معلومات
وارننګ یو بل ایرور دی The DFS distributed file system replication service failed to contact domain controller دا چا جنریټ کړی دی نو ملګرو زه تاسو ته هر یو نشم ویلی دا بس ایونټس دي او داسې څومره چې وخت تېروئ هغومره به د په مطالعه کې تکرار شئ دې کې به تاسو مشکلات معلوم کوئ چې مشکل څه شوی دی ولې دا کار شوی دی که سبا دا کار بیا وشي کوم مشکلات سره مخ شو د وینډوز چې کوم لاګ دی هغه تاسو ته وایي ګوره لکه سیکیورټي لاګ اپلیکیشن لاګ سیکیورټي ګورئ audit on success credential manager credential were read یو څوک لاګین ګوره دلته راشي یو یوزر دی هغه سکسسفولي لاګین شوی دی دا هم درته وایي سیټ اپ کې هم درته لاګ شته اپلیکیشن دلته لاګ شته انفارمیشن چې دی نه مه هېرېږئ ښه ایرر نه وهېرېږئ ایرر ډېر جدي مشکل دی cryptographic service failed while processing the on identity نو ملګرو موږ سره ایونټ ویور د څه لپاره استعمالیږي دومره خبرې به بس وي چې تاسو سره کمې واقعي کمې حادثې شوي هغه تاسو ته دلته شو کي تر څو تاسو هغې ته ځان بیا عیار کوئ یعنې مخکې نه ولولئ دا مشکل ولې واقع شوی دی علت یې څه کیدی شي چې سبا بیا دا مشکل ما سره واقع نشي دا به موږ ایونټ ویور کې ټولې واقعي لولو اوکې بل کوم څیز دی چې موږ پې کار کوی شو بل پرفارمنس منیټر دی ملګرو اوس به راشم دا ځل پرفارمنس منیټر ته کنټرول پینل ته به راشم administrative tools ته به راشم په دې کې به موږ سره پرفارمنس منیټر دا ستاسو د مختلفو د سرور د مختلفو سیزونو پرفارمنس چیک کوي او پرفارمنس به د موږ ګورو ښه چې پرفارمنس څنګه روان دی دلته ګورئ بای ډیفالټ تاسو ته سره اخیستي دي میموري څومره ده او نیټورک انټرفیس کارډ څومره دی زه به پرفارمنس منیټر باندې کلیک وکړم دې ځای کې دی بای ډیفالټ یو څه ګوري ملګرو صحیح ده تاسو کولی شئ دې ځای کې ورته دا اضافه هم کوئ چې دا اوس څه شی ګوري یوازې پروسس ټایم ګوري کم شیان تاسو غواړئ دلته پرفارمنس منیټر کې تاسو د خپل د کمپیوټر د مختلفو څیزونو لایف پرفارمنس کولی شئ چې څنګه روان دي دلته کلیک وکړئ دې ځای نه یو څه اضافه کوئ د نمونې په ډول خپل پروسیسر کتی شئ د خپل کمپیوټر د سرور پروسیسر کتی شئ د ترڅنګ زه به یو څه وګورم ښه ګوره ایچ ټي ټي پي هم کتی شئ آی سی ایم پي مختلف شیان کتی شئ د مختلفو پروټوکول تاسو کتی شئ لایف دلته ګوره پروسیسر دی که نه دلته د پروسیسر څه شی یوازې کتل شوی دا پروسیسر خو کتل شوی دی زه به میموري وګورم میموري دلته به حتما یې خو لږ پیدا کول غواړي اوکې د ملګرو زه میموري پیدا کوم چې دا اوس پیدا شي نو حتما میموري صحیح شه اوس میموري کې تاسو انتخاب کوئ هر څه ورسره دي میموري کې بیخي ډېر زیات شیان دي ګوره چې غواړئ کمیټډ بایټ کیش بایټ اویلیبل بایټس زم دا معلومات اوکې دا ایډ کا ګور چې ایډ دیکھو دی خو راځي ښه پرنټر کې وغواړئ دې کې تاسو ایترنیټ دغه کوی شئ اډاپټر کتی شئ اډاپټر نه دلته نیټورک اډاپټر کارډ چې شو نیټورک اډاپټر کارډ په دې کې ګورئ ملګرو بایټ ریسیپ څومره بایټ په سیکنډ کې ریسیپ شوي دي بایټ سینټ ټوټل بایټ سینټ کورنټ بیډ وید زه به یو څه انتخاب کوم ټول نه انتخابوم ښه بای ډیفالټ ټول انتخاب وي زه هم دومره بس دا به نه کم اوکې اوس تاسو کولی شئ دې کې دا سم به چینجز کوي چې څنګه یې غواړئ وګورئ زه هم د هسټوګرام په شکل یې ګورم دلته بیا ګورئ دا سور رنګ چې دی که نه دا پروسیسر ټایم دی ګورئ تاسو ته ښایي چې ریل ټایم کې څومره راځي صحیح ده پیج فالټ دا شیان پکې د سی پي یو دغه پکې ډېر زیات دي current bandwidth byte sent د دې رنګ باندې تاسو ته بایټ سینټ ښایي دومره بایټونه موږ سینټ کوو دا لګی دي بایټ ټوټل دا تاسو کولی شئ د معلومات په مختلفو شکلونو ګورئ بیا تاسو د دې یو ریپورټ هم داسې راغستی شئ ښه دا ریپورټ شکل میموري کمیټډ بایټ اینډ یوز داسې ورته ګورئ
او که د هاستوګرام په شکل ګورو ته ګوري او که د لاین په شکل ورته ګوري کیش باید دی نو د معلومات الته هغه د سی پی یو معلومات بیخي ډیر زیات دي پروسیسر او د میموري کې معلومات پروسیسر معلومات بیخي ډیر نه دي دغه معلومات بیخي ډیر دي میموري ډیر غمونه ځان سره لري که نه پیج ریډ دی او پیج رایټ دی او نن پیج الوکیټ دی سټینډ بای کیش دی نو ګوره تاسو د دې معلومات لایب معلومات تاسو کتی شي ښه لایب خو چې څومره د دغه لږ کم واخلی دې کې به تاسو ته بیا لږ په ښه شکل وښودل شي صحیح ده دا موږ سره څه شی دی پرفارمنس منیټر دی بل یو څیز چې دی ملګرو موږ سره هغه دی چې ډېر زیات ښه تمامېږي هغه دی ټاسک منیجر ټاسک منیجر باندې تاسو دلته ښکاري تاسو کوم ټاسک روان کړي دی بیکګراونډ کې څه وظیفې روان دي صحیح ده دا هم درته ښایي پرفارمنس بیا ډېر ښه دی دې کې تاسو سی پی یو ښایي ملګرو چې سی پی یو حالات څنګه دی صحت یې څنګه دی یوټیلایزیشن یې څومره دی سپیډ څنګه دی څو پروسیسر پرې روان دي څو تھریډ دي هینډل څومره کوي شي اوکې دا اوس ورچوالایزیشن دی ځکه L1 کیش وایي ناټ اپلیکیبل دلته نه استعمالېدونکي دی صحیح ده میموري تاسو دلته کولی شئ چې خپل میموري وګورئ څومره ان یوز ده څومره اویلیبل ده او دلته تاسو د خپل ایترنیټ کارډ ډېر اهم معلومات کتی شي څومره بای ډیټا روانه ده څومره راتلونکې ده صحیح ده دلته تاسو د یوزر په هکله معلومات کتی شئ ډیټیل کې دلته مختلفې پروسې دي چې ران دي پروسیس کوم چې روان دي او دې ځین تاسو کولی شئ یو سروس سټارټ کړئ او یو سروس بند کړئ که تاسو په ریل سرور کې یاستئ دلته به تاسو ته یو بله منیو هم درکوي سټارټ اپ هغه پروګرامونه چې بای ډیفالټ تاسو څنګه کمپیوټر ریسټارټ کړئ تاسو رن کېږي هغه به تاسو دلته ښایي تاسو کولی شئ دې ځنه بیا سټارټ اپ کې کوم پروګرامونه تاسو پازابئ بس رن کېږي تاسو هغه دې ځنه بیا بندوی هم شئ په همدې ټاسک منیجر کې مې یو څیز دی دې ځنه موږ چلوي شو هغې ته بیا موږ وایو یو خو پرفارمنس منیټر یو ریسورس منیټر دی هلته ټاسک منیجر کې هم شته او دې ځنه تاسو کولی شئ چې ورته راشئ دې کې هم ډېر ښکلي معلومات دي د نمونې په ډول نیټورک ته زه راځم تاسو کومې پروسې رن دي هغه درته ښایي ټي سی پي کنیکشن کوم دی لیسننګ پورټ لکه زه اوس دا کم سرور په کم پورټونو تر اوسه پورې لیسننګ کوي دې کې تاسو اوس هغه لیست راخلئ چې دغه پورټونو باندې دا موږ سره لیسننګ کوي دلته درته وایي د ټي سی پي کنیکشن په 1350 10 کې نیټورک 10 کې بي پی ایس دی شپېتو سیکنډو کې دا دغه ښایي ښه چې کم پورټونو باندې رننګ دا درته ښایي ډیسک کې تاسو دې د خپل هارډ ډیسک حالت کتی شئ سټوریج ریلیټډ چې کوم معلومات وي دې کې به هر څه شو کېږي سی څلور فزیکل ډیسک 4 جی بی دی دا 15 او دا شپږ اکټیو ټایپ یې څومره دی اویلیبل سپیس پکې څومره دی او ټوټل سپیس څومره دا معلومات دلته دې نه ښایي دا تر څنګ میموري ته چې راشئ هغه کې ښکلي معلومات هم دې کې درته ښایي ان یوز څومره ده موډیفاید څومره ده اویلیبل څومره ده دې تاسو یو څیز انتخابوی شئ فلټرینګ کوی شئ سی پی یو ته راشئ دې معلومات درته ښایي او اورویو دا مې یو ډېر ښکلی ټولز دی نو ټاسک منیجر هم ښکلی دی او دا څه موږ سره ډېر ښکلی دی آی لو زما چې ډېر خوښېږي زه ایونټ ټو ایور ډېر خوښوم او ټاسک منیجر نه ډېر ګټه اخلم ریسورس منیټر او پرفارمنس منیټر هم ډېر ښه دی یو بل ټول دی ملګرو هغې ته وایي سی پی یو زه ورته سی پی یو زی وایم زیاتره سره ورته سی پی یو زی وایي ځینې ورته سی پی یو زیډ وایي زما هم خپله زی ډېر حالت شوی سی پی یو زی ورته وایم خو مشکل نشته فرض واجب نه دی که سی پی یو زی ورته وایي که سی پی یو زیډ ورته وایي دا داسې یو ټول دی که نه چې تاسو د خپل سرور په هکله معلومات راټول کوی شئ سرور منیټرینګ کې څه نه څه استعمالېږي خو دومره مفید نه دی دلته ما راوړو تاسو زه لږ زده م شي دا داسې کنټینیوسلی تا ته رپورټ نه درکوي او کنټینیوسلی منیټرینګ دپاره ښه نه دی خو انیشل حالتو کې تاسو ګورئ چې زموږ د دې سرور کیش میموري څومره ده او سپیډ یې څومره دی او فرنټ سایډ بس سپیډ څومره دی د دې معلوماتو ګادر کولو دپاره ښه دی د نمونې په ډول ستاسو سرور د کمزوري کوي تاسو ګورئ چې فرنټ سایډ بس سپیډ څومره دی موږ سره پکې ریم رقم دی سپیډ یې څومره دی دا معلومات کتی شي رپورټ په جوړولو کې سره ډېر کومک کوي تاسو کله when you want to make a report it will help you a lot نو سی پی یو زی دا ټول دی دا تاسو په سرور انسټال کړئ او بیا پې کلیک وکړئ دې کې زیاتره معلومات چې کوم دي ملګرو څه د ارکیټیکچر ریلیټډ دي او څه د اپریټنګ سیسټم ریلیټډ دي چې دې څه نه څه خبرې موږ A+ کې کړي دلته زه اوس بیان نشم کوی صحیح ده پروسیسر ګوره څنګه چې تاسو دا راخلاص کړئ که نه کوم کمپیوټر کې چې راخلاص کړئ هماغه کمپیوټر ځای په ځای ټول معلومات راټولوي پروسیسر اول د پروسیسر په هکله معلومات دي انټل کور آی 5 اووم جنریشن دی کوډ نیم یې څه دی تاسو ته ما په A+ کې هم دا ویلي د کمپیوټر ساینس په پښتو ژبه یو پلی لیست دی هغه کې هم دا معلومات شته کې بي لیک دا د کوډ نیم دی ښه مکس ټي ډي پي چې دی 15 واټه
پیکیج ساکټ ټیکنالوژي پکې 14 NM د نانومیټر. تاسو ته موږ دا خبرې مخکې نه کړې ټولې چې د کمپیوټر جنریشن چې اتم نه هم ته ځي دا نانومیټر ټیکنالوژي راکمیږي. تاسو مل چې یو وخت به داسې راشي چې 1 نانومیټر ته به راولویږي دا. او کور وی آی ډي هم دلته ښایي سپیسیفیکیشن پیملی شپږم انسټرکشن دا انسټرکشن سپورټ لري. کور سپیډ ته یې وګوره دومره دی. ملټیپلیکسر بس سپیډ دومره دی تقریبا 100 میگا هرتز کې دی. لیول 1 ډیټا لیول 2 لیول 1 ډیټا او لیول 1 انسټرکشن دا تاسو ته موږ ویلي دي په پلس کې. لیول 2 کې څومره دی؟ لیول 3 at 8 وی او 12 وی. کور څو دي؟ 2 3 ته څو جوړیږي؟ 4 چې همدا ورچوالایزیشن ګټه د مین بورډ ته راشي. بس سپیډ پکې پی سی آی ایکسپریس دی. چپسیټ انټل کمپنۍ جوړ کړی دی. کیبی لیک نور ډیر معلومات دي. برانډ په حق له بایوس ډیل ان کمپنۍ دی. ورژن دا دی ډیټ دا دی. سی پی یو مایکرو کوډ میموري چې دی DDR4 دی 8 گیگا بایټ دی. سنگل دی ډبل نه دی سنگل چینل دی. او انکور فریکوینسي څومره ده؟ ډی ریم فریکوینسي څومره ده؟ پرنٹ سایډ بس سپیډ څومره دی؟ همداسې نور ډیر معلومات دي. لیټنسي او دا ډیلی مایکرون کمپنۍ دغه پکې دی. دلته وګوره کم ریم کې چې لګېدلی دی دا سلاټ کې دغه سلاټ په هکله معلومات دي. DDR4 دی څومره ډیټا لېږلی شي په یو وخت کې نور ډیر معلومات. د ګرافیک په هکله معلومات هم شته او د بینچ هم داسې نور او اخر کې د سافټویر په هکله معلومات دي. نو د دې سافټویر په هکله نو دلته ډېر ښکلي معلومات دي. که تاسو چېرته درته وویل چې زیاتره معلومات یې د دې د سی پي یو دلته درکوي دا تاسو باید پوه اوسئ چې فرنټ سایډ بس سپیډ څه شی دی، سنګل چینل څه دی او ډبل چینل څه دی او DDR4 څه معنا او DDR3 څه معنا. نو که په دې تاسو پوه نه شئ بیا د سافټویر یوزینګ تاسو ته هېڅ فایده نه کوي. صحیح ده؟ د باندې تاسو د سی پي یو د ریم د سلاټ د ګرافیک کارت سپیډ څومره ډیټا لېږلی شي هغه ټول معلومولی شي. اوکې نو دا هغه بلټن ټول و. سی پي یو زیډ چې کوم دی سی پي یو زی پرې ټول دی نو دا هم څه نه څه کار کوي ښه دی. خو پیډ ټول چې دی کوم چې دلته ما ذکر کړي 340 هغه بیا ډېر مفید او ډېر ګټور دی.